نن بعضې کسان رد خو اساني رد وکي بیا سنبالولی نشي دومره غټ چیلنج ورکړي چې اسمان سره ډغرې وي بس چې راپاسي دا میلادونه څوک کوي دا بدعت سیئه دی دا حرام دی دا ناجایز دی دا فلان دی او چې بیا راټینګي چې راځه خبرې پې کوو نو بیا غریب په دوربین کې نښکاري بیا تخت موږ سره خوا کې پېښور کې داسې یو مولاګوټې غوندې دی ځان ته حنفي م وایي ځان ته حقاني م وایي جناب استاذنا استاذ العلماء موږ سره زه حنفي یم او زه حقاني یم او زه دیوبندي یم او داسې چیلنجونه به یې ورکول چې دا میلاد شریف دا بدعت دی او بدعت سیئه دی او د ځان نه به یو قاعده جوړه کړې وي چې دی شارع دی بې کوم کار چې خیر القرونکي متروک وي داعي موجود وي معنی نه وي موجود وي دا واجب الترک دی او فعل د دې بدعت سیئه دی هلکه دا آیت وي که دا حدیث وي که دا قول د صحابي وي دا قاعده دې کومه کړې ده بہر کی ذکر دا کا نہر کی ذکر دا کا علمگیری کی ذکر دا کا رد المختار کی ذکر دا ظالمہ تچا شارے کی دا کم زنہ دا قواعد جوڑے بیاور پسیمون یو دو طالبان مدرسی تا ورولے گل نو چرنجون پوڑیر شد و مد سر ورکول خو بیا پا دریو گنٹوں کی داون شوری کلی دا میلاد دا موضوع غریب تخلیدل نور خبری رونی وی تخصیص ناروا دی او کوم شی چې خیر القرون کې متروک وي داعي موجود وي معنی موجود نه وي دا غي فعل بدعت سیئه دی دا واجب الترک دی اوس د میلاد موضوع کله یو غرو کله بل غرو بیا پکې منځ کې څه شيوخ او صالحان راغلل هغه صالحانو بیا دا شی سنبال نه کو هغه د منځ وروته نن بیا په خبرې وي نن خبره دی تراغه یو ځل یو پارټي راولېږله دا اوس هم زاغي سره په رابطه کې هم د ملګرو سره یو څو طالبان یې راولېږل اول خو یې ځای نه ټاکلو اول خو ما نه هم یېرېدل دا شرطونه یې لګولي پاکستاني ملا به پکې ما ورته ویل چې نجونه پاکستان کې ورکړي بیا به چې پاکستاني ملا به ورکړي دا خو د میلاد شریف مسله ده او عالمي مسله ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ذات سره تعلق لري دې کې د پاکستاني او د افغاني سویم هغه مشترک پیغمبر دی ته د هندستان د تکړه شموله راولا نجد نه راولا هغه د نفي کې ورد دی کی زه به اثبات کوم کنه بس دې کې د پاکستان او د افغانستان څخه خبره ده بیا د اخره کې تقریبا 3 بجو نه راغلو او دا اوس چې زه کېناستم ورسره مې اوس هم خبرو کې به څنګه چلې یمون ورته وایو چې د میلاد شریف په اثبات کې به موږ درته صرف عربي کتابونه پیش کوو چې کوم عربي کتابونو کې اثبات راغلی موږ به درته هغه ښایو تاسو چې رد کوئ رد کې به عربي کتابونه پیش کوئ وی هغې وایي چې نه دا شرط یې وباسئ هغې ته پته ده چې عربي کتابونو کې میلاد شریف باندې رد نشته دا خو د تاکانو د گنجو د صوابیو د سیپنو او د صوابیو د کراچیو د ګوړیو د هندستان دا بعضې مولیان چې څوک ژوندي دي څوک 1500 1200 کاله وړاندې مړه شو دا خو صرف دې مولیانو په میلاد شریف رد کړی د نن نه 100 کاله وړاندې زمونږ دا چیلنج دی یو عربي کتاب دی وښیي چې هغې دا ویلي چې میلاد شریف ناروا دی ناجایز دی بدعت دی حرام دی راشه وښایه او الحمدلله من یو نه دوه نه درې نه لس نه 50 نه 400 کتابونه عربي د میلاد شریف په اثبات کې ورته ښایي سبحان الله نعره تکبیر نعره رسالت جشن عید میلاد النبی صاحبان مبارکان چیلنج خور سړی ورکولی شي رد خور سړی کولی شي او چې بیا میدان ته راشي بیا سهار نه تر ماښامه پورې دا ونه شي لیکلی اوس موږ مثبتین او قایلین د میلاد یو میلاد شریف منو هر مولا ته د میلاد شریف موضوع باندې زما چیلنج دی ما ته دې راشي ډېر نه 15 سیکنډه کې ورسره خپله دا ولیکم ټیم نه خرابوم 15 سیکنډه کې الميلاد مستحب بس ختم دا څه شی شو چې هلته ردونه کې
15 منټه کلیپ وکړي بس میلاد حرام بدعت صحیح او فلانه وډینلې او چې بیا د مناظرې او د دعوی خبره شي بیا سهار نه تر ماښام پورې داونه شي لیکل ځان نه د چيتي روډ جوړ کړي په یو کاغ نه ټینګيږي کله انت توپ کله انت توپ په یو خبره ټیک شه اوس راشه میلاد شریف باندې رد وکړه زما معزز دیوی دا قرآن کریم کی نشته حدیث کی نشته ما ویل کاش کې تما ته مخامخ کینې ازدی دنیا تو خایم چې میلاد شریف قرآن کریم او حدیث شریف کې شته که نشته ما به د اول نه ورته لس پنځلس آیاتونه د میلاد شریف په اثبات کې ویل او دا هر ځل به زما د دنه دا مطالبه وه چې ما اثبات کې آیت ویلې پرد کې آیت وایا د اردو کتاب مو پیش کوه نرشه آیت پیش کشاوه واذکروا آلاء الله دا اللہ دے کتاب آیت دے خودی ہوئی زمانے متون آیات کے تاسی نہ تپوس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نعمت دے کنا دے دا ذکر بکے کنا بکے معمول بیدی بالنس دے واذکروا آلاء اللہ زمان دا نعمتون ذکر ہو کے شکر ہو با صحیح واذکروا نعمت اللہ علیکم دا اللہ چی کم نعمت پتاسو شوے دا نعمت ذکر ہو کئی دا قرآن کریم آیت نریس